سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو لړۍ لغوه کړه. ډونالډ ټرمپ نن سهار وختي په دریو پرلپسې ټویټونو کې ویلي دغه لړۍ یې په کابل کې د 3 ورځې مخکې د طالبانو له ځانمرګي برید وروسته چې له امله یو امریکایي سرتیری او یو شمېر نور ووژل شول لغوه کړې ده. نوموړی زیاتوي ټاکل شوې وه نن د امریکا په ډیویډ کمپ کې د طالبانو له مشرانو او ولسمشر غني سره په جلا جلا توګه وګوري. خو له یاد برید وروسته له طالبانو سره یې دغه لیدنه فسخه او د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې یې هم لغوه کړي دي. د ویل ده چې 3 ورځې مخکې د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند عبدالحق څلور لارې ته نږدې د طالبانو په ځانمرګي برید کې یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری له 10 افغانانو سره یو ځای وژل شوي او څه باندې 40 نور افغانان ټپیان شوي وو. له دې سره سم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي افغان دولت به ډېر ژر له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د وروستۍ پراختیا په اړه خپل دریځ اعلان کړي. تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ یې هوکړې چې ویل شوي وو په اصولو کې وروستۍ شوې اندېښنه په ډاګه کړې او په دې اړه یې له امریکا د وضاحت غوښتنه کړې وه. د کندهار ښار د 12 امنیتي حوزې اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه ولایت د څارګر ملي ادارې کارکوونکو د دوی د جومات ملا امام وژلی دی. دوی چې نن سهار د کندهار ولایت مقام ته د اعتراض په ډول راټول شوي زیاتوي چې څو ورځې مخکې د څارګر ملي ادارې کارکوونکو د دوی د جومات ملا امام بیولی او بالاخره وژلی دی. له دې سره سم د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې په دې اړه پلټنې کوي. کورنیو چارو وزارت وایي 2 کسان له طالبانو سره د همکارۍ په تور په کابل کې ونیول شول. د دغه وزارت د رسنیو دفتر زیاتوي دغه کسان نن سهار د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. سرچینې د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 3 طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. د 209 شاهین قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات تیر ماښام په چوبه سیمه کې ترسره شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 6 نور طالبان هم نیول شوي دي. او ولسمشر غني تېره ورځ په یوه امنیتي ناسته کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت وارزاوه. ښاغلي غني په دې ناسته کې د افغان ځواکونو مسؤلینو ته د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو د ګواښونو د شنډولو او د ملکي وګړو د ساتنې په موخه د لا زیاتو هڅو لارښوونه وکړه. طالبانو 2 شپې مخکې د فراه ښار پر ځینو سیمو بریدونه پیل کړل خو تر څو ساعته نښتو وروسته شاتګ ته اړ کړای شول او دمګړی د ښار په څنډو کې د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات روان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.